الله وی زه بخونکی د ټولو ګناهونو یما. وشوه ګناه خطا وشوه، اوس ما ته رجوع وکړه، راشه توبه وباسه. زما بندګان د ورځې او د شپې خطاونه کوئ، ګناهونه کوئ، نافرمانی کوئ، حدود ماتوئ. زما حدود الله وی ماتوئ. حلال حرام صرف نه کوئ، تمیز نه کوئ. د خور حق تا نیولی په سپینه ږیره باندې، په غټه شمله باندې. د ورور حق تا نیولی، میراث کې ته حق نه ورکې. د لور حق تا نیولی، پردی مال ته خوري. زه نه چې صرف تاسو ته لګیم، عام اصطلاح مې داسې ده، ټول ځان یادوي. څه وایي؟ د شپې او د ورځې ګناهونه کوئ. انکم تخطئون باللیل والنهار. د شپې هم نافرمانی کوئ، پردي عزتونه پیمال کیږي، ګناهونه کیږي، شوکي کیږي، مړه کول کیږي، زهر ورکولی کیږي، عزتونه لوټ کیږي، عرضونه اخیستلی کیږي د شپې او د ورځې. وانا اغفر الذنوب جميعا. الله وایي زه بخونکی د ټولو ګناهونو یما. وشوه ګناه خطا وشوه، اوس ما ته رجوع وکړه، راشه توبه وباسه. سړی چې په خټو کې روان وي راوغورځي، پښتنو تاسو ته دا بیا ځان غورځوي چې اوس هسې ګنده شوم، اوس پکې سم ځان ولاړ که نه ځان بیا هم بچ کوي. زه وغورځېدم، دا نورو به ځان بچ کړم. ته چا نه به ګناه نه کېږي؟ زما نه؟ شاید زه ستاسو نه ډېر ګناهګار یم. دا زما په تندي خو نه دي لیکلي چې پلانکی د پلانکي زوی نیکبخته دی، پلانکی د پلانکي زوی بدبخته دی. ګناه معامله زمونږ د رب سره ذاتي ده، سري ده. ته به په ما ښه ګمان کې شاید زه ډېر بدبخته یم د الله په نیز باندې. الله دې هغه وخت نه راولي سره ستاسو. زه به په یو سړي باندې ډېر بد ګمانه یم چې دا ګناهګار دی، خو نه هغه به داسې نه وي. یو عمل به داسې کوي چې الله ته به ډېر نږدې وي. نو ظاهر به موږ څوک نه جج کوو چې پلانکی ګناهګار، پلانکی نیکبخته. ته څوک یې؟ دا خو د رب کار دی. دا ډیګري او کیټګري چې ورکوي دا به رب ورکوي. الله تاسو ته نه دي ویلي په سوره د اخیرو سورتونو کې، خاص کر سوره تکویر دی غالبا، په ورځ د قیامت به عملنامې ورکولی کېږي. سوره واقعه کې هم تذکره شته دی، خلاص والا هم او د ګس والا هم. دا اوس ستا کار نه دی. ته به صرف تنبیه ورکوې چې یو خطایي دې ولید. ته به وایې چې دا ګناه ده مه کوه. ته به داسې نه وایې چې دا پلانکی داسې دی او دا داسې دی او دا داسې دی. یو صورت شته، مشهور سړی دی، غل دی، غلا کوي، ټولو ته پته ده. ځوان بالمجنون ورته ویلی کېږي. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. دې تفسیر لاندې علماو دا خبره کړې ده چې ځوان دوه قسمه ده، یو ځوان بالله دی او یو ځوان بالمخلوق دی. ځوان بالله دوه قسمه دی، یو ځوان سیئه دی، یو ځوان حسنه دی. حسنه په الله باندې کې، سیئه به نه کې. او یو ځوان بالمجنون دی، بدګماني کول په هغه چا باندې چې هغه تا ته پته چې واقعي دا سړی غل و. هسې یو خبره راغله چېرې کیدای شي دا غلا دې کړي. دا ستا کار نه دی نور چې ته شونټۍ راواخلې، ټارچ راوالې، د موبایل لایټ راوالې او خلکو پسې رڼا کړې چې پلانکي دا ګناه کړې ده. که د رب سره د هغې خپله معامله څه پته لګي، هغې توبه ویستي. ټول ګناهګار. قسم په الله که چېرته ګناهګار نه وې نو رب به مونږ ته انبیا نه رالېږل. که چېرته ګناهګار نه وې والله الله به دا کلام نه رالېږو. وایي به چې داسې رسېدلي بندګان دي څه کوي په دین باندې، خو مونږ ګناهګار یو، مونږ باندې به خطا راځي، مونږ به ګناهونه کوو، خو دغې صله به دا نه وي چې په ګناهونو کې ورډوب شو او هغه حد ته ورسېږو چې بیا د راوتلو لار نه وي. نه، ګناه وشو، الله ته توبه وباسه، رجوع وکړه، خبره ختمه، او بیا جاړه په خپله ګناه باندې. الله وایي ای زما بندګانو تاسو خطاۍ نه کوئ، ګناهونه کوئ د ورځې او د شپې. وانا اغفر الذنوب جميعا. او زه ټول ګناهونه معاف کوم، زنا هم معاف کوم، لواطت هم معاف کوم، جواري هم معاف کوم، بدنظري هم معاف کوم. هر یو شیز، هر ګناه چې هغې ته ګناه وایي الله وایي زه معاف کوم. وواړه طلب د توبې وکړه که نه، الله ته راشه.